زما ملګرو په دې ورځو کې هر څوک وایي ګرمي زیاته ده. پرون یو ملګري ویل چې د 20 نه 200 ته چا پکې 50 یادول، چا پکې 300 یادول چې په پېښور کې درجه حرارت دیزي ته ورسېدله او موږ په ځان نه خفه کېږو، په خپلو ماشومانو خفه کېږو چې قرضونه کوو، کولر پکۍ برابروو، د ګاونډي نه بجلي تېروو او موږ چې ګرمي زیاته ده چې ماشومان دا نمړه نه شي. نو ای زما مسلمانانو ورونو، دا د دنیا ګرمي ده او د جهنم ګرمي ګوره د دې نه ډېره سخته ده، ډېره سخته ده. پلار هغه پلار دی چې د هغه اور غم کوي چې بچي مې هغه اور ته ونه لویږي چې د دنیا د اور نه اویا چنده د هغې ګرمایش ډېر دی او ډېر جوور اور دی. دا خو موسم دی، که چېرته کراچۍ کې باران وشو د دې موسم به بدل شوی د الله تعالی په فضل باندې. او د جهنم ګرمایش چې په احادیث او قرآن مجید کې سړی واوري نو د مؤمن ساه ودرېږي. غریب سړی ونیسي چې څوک د یقین خاوند دي، که دا خبرې رښتیا وي دا خو ډېرې سختې خبرې دي. نو زما مسلمانانو ورونو، قرآن مجید کې دا ویلي دی مسلمانانو ځان هم د جهنم د اور نه بچ کړئ، خپل بچي هم بچ کړئ. نو ښه پلار هغه دی چې خپل بچي ته وایي بچي اودس کوه، مونځ کوه، تقوا کوه، د ګناهونو نه ځان ساته او ذهن د جهنم په اور چې دا تنکي بچي راله هغه اور ته ونه لویږي. هغه د کم سوچ والا پلاران دي چې د دنیا د 80 کاله د ګرمایش غم کوي او هغه نه ختمېدونکی جهنم چې د هغې غم نه کوي. د دنیا غمونه دې کې عبرتونه وي. د دنیا په موسم کې یو دا دی چې د جهنم یخني او ګرمي بندګانو ته یادوي. نو زما مسلمانانو ورونو، د جهنم د ګرمۍ نه د دې عذابونو نه چې بندګان بچ کېږي نو دا د دنیا په عبادتونو سره بچ کېږي. الله تعالی نو امید دی الله دې د رحم باران وکړي، ځکه د دنیا حالات الله تعالی بدلوي او چې دا څه مشکل راځي ظاهره دا ده چې دا زموږ اعمال دي، ځکه ډېرې ناجایزې دي. زما ورونو په خپل اندازې ته سوچ کوئ زموږ دین په کوم حد کې روان دی. هغه د زړو مسلمانانو مسلماني وګوره، زموږ د کورونو حالات وګوره، زموږ د ځوانانو حالات وګوره، زموږ د مونځ او د نورو عبادتونو اندازه وګوره. شکر دی چې د دې نه غټ عذابونه را باندې نه دي راغلي.